افغاني سوداګر وایي چې د دولتي مامورینو د فساد له امله ورته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. یو شمېر هغو افغان سوداګرو چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې د اور لګېدنې له امله زیانمن شوي نن د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو ته وویل چې د دولت د څو تنو فاسدو مامورینو له لاسه په میلیونونه ډالر زیان وراوښتی. د سوداګرو په خبره چې د یاد ګمرک مامورینو یې موټرونه په غیر قانوني توګه د یو څو روپو د رشوت لپاره ایثار کړي وو او همدا لامل و چې په دومره لویه کچه زیان ور واوړي. توجه نکرده بنادرهای دیگه هنوز هم بر حالت خود باقی است. همونطوری که خطری ما دیدیم در بندر اسلام قلعه و در بندرهای دیگه مانند بندر حیرتان از این قدر هم مهمتر احساس خطر میشه. ولی محصول گمرکیش پرداخت میشه با مدت 1.5 هفته در اسلام قلعه اجازه ترخیص از داده نمیشه و هر وقت که ما رنگای از را تماس میشدیم میگفتن که دولت اجازه خروج از ایران نمیده چې موږ خپل غږ چې تاسو د لاندې ټول مسؤلینو ته ورسول خپل مشکلات یو په یو د افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ته ورسول. بیا ستا د هغې هم تقریبا بیا لسمه ورځ ده چې دولت او حکومت دواړه په دې اعتبار کې توجه دي. سوداګر د دغې اور لګېدنې مسؤل او دوی ته د وراوښتي زیان مسؤل دولت بولي او پر حکومت غږ کوي چې باید د رامنځته شوي اور لګېدنې او وراوښتي زیان پور ورکړي. اخوا د یاد کنفرانس پر مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي رئیس سید زمان هاشمي هم د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګېدنې له امله د رامنځته شوي زیان پړه پر دولت ور اچوي او زیاتوي چې د دولت ناوخت اقدام او په ګمرک کې د موټرو تم کول د دې باعث شوي چې سوداګر په لویه کچه زیان وویني. حتی وقتی وسایلی که از آتش فرار میکنن نجات پیدا میکنن مورد چوب چپاول مردم قرار میگیرن. مردم منطقه چوب چپاول میکنن. به این معنی است که ارگانهای امنیتی و مسئولین امنیتی به موقع به ساحه نمیرسن، اقدام نمیکنن تا مال تاجر و مال سرمایه‌گذار افغانستان رو نجات بده از چوب چپاول. حتی اطفائیه وجود نداره در ساحه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې په وینا چې د هرات اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګېدنې له امله سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې په وینا چې په یاد ګمرک کې 2000 اراده بار موټر ولاړ و چې 600 سوځېدلي. د سوداګرۍ خونه په حکومت غږ کوي چې پیښه د هر اړخیزه وڅېړل شي او سوداګرو ته اوښتی زیان باید حکومت پرې کړي.